تازه طالبانو ته پټې پیسې او ډالر څوک ورکوي او په اړه یې خلکو څه ویلي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته وګورئ. سیګار د طالبانو د لاسوهنې سره سره امریکا نږدې 2.15 میلیارده ډالر مرسته کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې 2 کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانانو سره نږدې 2.15 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل 80م راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او ترخوا یې په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د څو چارواکو له قوله لیکل شوي طالبانو د مرستندوی ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملاً یې د دوی کارونه تر اغیز لاندې راوستي دي. د سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ هغه څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبانو بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو مرستو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر مرستندویه ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوي چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوي چې اړمنو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بېلابېلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپل ثبت کړو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکو د مرستندوی ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو مخنیوي په وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي د دوی څېړنې ښایي چې د افغانستان بانک مدیریتي ضعف سره مخ دی. خو د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سادات نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه ویل د پیسو مینځلو او په مرکزي بانک کې د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لرو او د تل په څیر خپلو چارو ته دوام ورکوو. سادات داسې مهال دا ادعاوې کوي چې همدا اوس د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک 3 مهم کارکونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوملړ کې ځای لري. د ویلو ده چې د کانګرس ته د سیګار په 80م راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ، د کوکنارو کښت او ترخوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.